سلامونه وخت مو په خیر. شبنم وزریم د زیرو نیوز 24 ورځنیو سپورتي خبرونو ته ښه راغلاست. یکشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د لړم 15مه او د 2025 زیږدیز کال د نومبر 14مه ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. لومړی خبر ده چې د مویتای افغان ورزشکارانو د مویتای 2025 بین المللي سیالیو کې چې د ازبکستان په کوربتوب دوه د سرو زرو، څلور د سپینو زرو او څلور د برونزو میډالونه وګټل. له یادو میډالونو څخه علي ابراهیمي او احسان الله رضایي د سرو زرو، علي باسط محمدي، امین الله غلجایی، احمد راشد محمدي او مالک نورزي د سپینو زرو او مصطفی رضایي، یاسین بیجندي، علي براتی او علي خاوري د برونزو میډالونه وګټل. دغه سیالي د ازبکستان په کوربتوب په پلازمینه تاشکند ښار کې له شلو ډیرو هیوادونو په ګډون د روانې میلادي میاشتې پر 10مه پیل شوې او نن د نومبر په 14مه پای ته ورسېدې چې د افغانستان په استازولۍ پکې 14 ورزشکارانو او 4 پلاوو ګډون درلود. د اسلامي هیوادونو د پیوستون شپږم پړاو سیالیو کې افغان تکواندوکار محسن رضایي په منفي 80 کیلوګرامه وزن کې پرلپسې ازبکستاني، عربستاني او آذربایجاني سیالانو ته ماتې ورکړه او د سپینو زرو میډال ګټونکی شو. محسن رضایي به څو ساعته وروسته له ایراني سیال سره د سرو زرو میډال پر سر د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. د دغو سیالیو په تکواندو برخه کې د افغانستان په استازولۍ 15 ورزشکاران او 3 پلاوي ګډون لري. د اسلامي هیوادونو د پیوستون شپږم پړاو سیالۍ د سعودي عربستان په کوربتوب په پلازمینه ریاض ښار کې د 50 اسلامي هیوادونو په ګډون په 23 ورزشي رشتو کې د روانې میلادي میاشتې پر 9مه پیل شوي او تر 21مې به دوام وکړي. د جوجیتسو 9 کسیزه لوبډله چې 15 ورزشکاران، یو روزونکی او یو پلاوی پکې شامل دي، د اسلامي هیوادونو د پیوستون شپږم پړاو سیالیو کې د ګډون په موخه سعودي عربستان ته روانه شوه. د اسلامي هیوادونو د پیوستون سیالۍ د سعودي عربستان په کوربتوب په ریاض ښار کې د 50 هیوادونو په ګډون د 23 ورزشي رشتو کې د روانې میلادي میاشتې پر 9مه پیل شوي او تر 21مې به دوام وکړي چې د افغانستان په استازیتوب پکې 12 ورزشي رشتو کې 83 ورزشکاران او ورسره پلاوي پکې ګډون کوي. د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې د 8 لوبډلو ترمنځ د ټیبال کرکټ سیالۍ پیل شوې چې 1 نیمه میاشت به دوام وکړي. د یادو سیالیو په لومړۍ لوبه کې ملي بالا باغ لوبډلې خپلې سیالۍ زیارت ساتونکو لوبډلې ته د 80 منډو په توپیر ماته ورکړه او بریا یې په خپل نوم کړه. د سپورت له ډګره وروستی خبر همدا چې د کندوز ولایت په کلبات ولسوالۍ کې د 8 لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ د قطر بالاغ لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو په پایلوبه کې قطر بالاغ لوبډلې خپلې سیالۍ الچینو لوبډلې ته د 2-0 ګولونو په توپیر ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. سپورتي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس افغاني، ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانه خبرونه د الله پامان.